السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې جوړ اوسئ. نن یو اپلیکېشن سره راغلی یم چې ډېر ښکلی اپلیکېشن ده، او دا اپلیکېشن موږ څنګه کولی شي دغه د کټ بټن یا دغه منځنی بټن یا دا بله بټن دا څنګه پکې راوړو، یعنې دې بټنو نه بغیر بل دلته نورې بټنې موږ ولګوو او چې موږ کار وکړو. نو یو ښکلی اپلیکېشن ده، تاسو ته اضافه بټن یې ښیي. دا بټن ده که نه، بیک بټن، شاته بټن، دې کې بیا درې واړه موږ لګوو. دا به انسټال کړئ، سیټینګ به یې زه ورته وښیم. سیو په نوم که دلته ګوره سیټینګ اکسیسیبیلیټي دا شا په انګلیش سم پوهېږم نه، نو دا به تاسو ووایئ. دلته به لاړ شئ، دا د موبایل ته هماغه خپله یې درته راوستې ده، ګوره بیک بټن دا ګوره دا به ووایئ او دغه به آن کړئ، ځکه چې دا بیا ټول موبایل کې ګوره دلته راغله دي، دا 4 بټنې دي. نو اوس که تاسو دا ګوره دا بټن چې ده د دې ټول هغه راړئ کوم تاسو ډیلیټولی شئ، دا ګوره دا فایلونه داسې ډیلیټولی شئ، صحیح ده. دا بل دغه هغه چې ده دا د بیرته شاته بټن یعنې ځي د جانبي ګوره بیرته ځي، او دا چې ده دا د کور بټن ده، دا به کور ته ځي، صرف د سکرین ته یې راوړي. دا فاس چې ده دا بیا د دغه پاس هغه راکښته کول کېږي، دا دی راکښته کړي او دا چې وګورئ دا دا د دې بټن ده. خو که تاسو دلته چېرته سیټینګ کوئ او چېرته یا 2 پرېږدئ یا 1 پرېږدئ داسې به کوئ، دا به ووایي دلته ګوره ویلي که نه دا 4 ده، ګوره ښکته پورته تاسو وړئ، دا 4 بټنې دي، صحیح ده. نو اوس تاسو دې کې کولی شئ کومه ترې لرې کړئ یا یې څنګه کوئ، دې کې سیاري ولرې کوئ. ګوره زه مثال وایم چې دا دې لرې شي، صحیح ده، دې نه به دا چک ختم کړئ، دا یعنې ګوره لرې شو. زه وایم چې هغه فاسه نه دې هم لرې شي، دا ګوره دا هم لرې شي. یا وایم دا کور بټن دې لرې شي، دا یوه فاس وه. چېرته وایم دا یوه فاس، صرف دا یوه فاس، دا شاته تګ بټن. ووایم چې دې هغه لږ غټ شي، داسې به غټ کړئ، او که وایئ چې لږ یې تت کړئ، بس داسې به تت شي، صحیح شو. او که چېرته بیا دا ورکوئ او فاصله ورپکې راولئ، صحیح ده، د یو منځ کې فاصله راولئ، دا خو ډېر تاسو که لږ تېز کړئ لږ به وړ کړئ، او که چېرته وایئ چې لږ لیازات یې سره، نو داسې ده. نو دا یو ښه اپلیکېشن په دې باندې اوس کار کولی شئ، یعنې کار چېرته یې تاسو ږدئ او خپله هغه پکې کولی شئ. داسې دا ماډل یو ښه اپلیکېشن دی، یعنې بټنې به هم نه خرابېږي، یو لنډ هم ده، چېرته لنډ اچولی شئ، یعنې ښه اپلیکېشن ده. به د دې اپلیکېشن لینک به زه ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، زما د تلیګرام لینک هم واچوم، او زما د تلیګرام څخه یې ښکته کولی شئ. مننه.